ملا هیبت الله غونډې ته وینا وکړه خو اصلي کس وکنه. دا هغه خبرې دي چې په دې ویډیو کې کتلی شئ، خو چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو په کابل کې د علماو شورا یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د نورو ډېرو مشهورو کسانو ترڅنګ د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم په لومړي ځل وینا وکړه، خو د وینا پر مهال یې په تالار کې ناست کسانو ته شا اړولې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې ځینې کسان بیلابیل نظرونه لري. په سر کې در سره د شاه محمود میاخیل نظر شریکوم چې لیکلی دي د ملا هیبت الله په نوم د مجهول الهویته کس د خبرو نچوړ د طالب ملایانو او چنو په غونډه کې دغه څو ټکي وو. د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته اشاره وه چې په یو بل اعتراض ونه کړي، لکه د عباس ستانکزي په شان او خپل اتفاق وساتي. که د دوی د ډلې نه بیرون څوک د دوی په کړنو اعتراض کوي، باید توهین، تحقیر او سر یې ووهل شي. دوی د هیچا مشورې ته اړتیا نه لري. که کوم چڼي مڼي پاتې وي، هغه باید په دندو وګماري. د دنیا علما اوس د دوی نه مشورې اخلي. علما باید په ټوله نړۍ کې حاکم وي. شاه محمود میاخیل په نوټ کې لیکي چې دا ښه خبره ده او همداسې د دوی خدای په اسلام آباد او تهران کې حاکم کړي. هغه کسانو ته چې دوی عفه کړي د هسې بوز بوز نه ګرځي او فکر کوم چې اشاره یې د اسلامي حزب مشر ته وه چې په قطار موټرو کې ګرځي. که کابل کې طالبان مخه نه نیسي، نو دی یې مخه نیولی شي. د پخواني حکومت هغه کسان چې ستانه شوي او یا هلته اوسي همدومره مراد یې بس دی چې ژوندي ګرځي. د حیثیت او عزت درلودلو فکر دی نه کوي. که دنیا اټوم بم هم استعمال کړي، دوی د خپل فکر او نظر نه تیریږي. د ټولو د لاس خلاص وي. اخره کې بیا دعا وکړه چې خدای اسلامي نظام په افغانستان کې راولي. یعنی دی لا تر اوسه متقی نه دی چې اسلامي نظام په افغانستان کې شته. همدارنګه پخوانی چارواکی محمد حلیم فدایي هم وایي چې د لویې جرګې خیمه کې ځکه پرته له تصویرونو او عکسونو دا غونډه له ولس او رسنیو پټه جریان لري چې دې غونډې ته د افغانانو په نوم پاکستاني او د پوځ مسؤلین هم په شخصي لباسونو کې ورغلي دي. ټول جریان د پاکستان خفیه اداري ثبوتوي او تخنیکران یې هم پاکستانیان دي. محمد فرید حیدري وایي چې غونډې ته چې د کورنیو چارو وزیر راغی، ځوان دفاع وزیر ورته په ډېر احترام پورته شو. کله چې امیر المؤمنین راضي خلیفه صاحب تقریر منځ کې وایي چې زما لپاره بې ادبي ده چې د شیخ صاحب مخ کې خبرې کوم. ورځي د مشر شیخ صاحب لاس ښکل کوي، بیا د تقریر اجازه غواړي. همدارنګه د پارلمان پخوانی غړي شګوفه نورزی هم لیکلي دي کومو کسانو چې نړۍ ته ماته ورکړه له هماغې نړۍ څخه مخ پټوي. 21مه پیړۍ، 15,000 کلن تاریخ او افغانستان په 2022 کال کې. راز محمد شیرزاد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ما د اول ځل لپاره د شیخ صاحب پوره وینا واورېدله. کومه مبارزه چې زه اوس کوم افتخار ور باندې کوم. اوس به نور تغییر هم پکې راولم او هغه اشخاص چې ځانونه ورته د شیخ صاحب مشاورین ښکاري، خو په اصل کې د شیخ صاحب او د دې وطن دښمنان دي، هم په خپل قلم کې راګیروم. په کومنټ کې هم ګڼ شمېر خلکو په دغه اړه خپل نظرونه څرګند کړي دي چې لومړی کومنټ د نصیر محمد دی چې لیکلی دي آیا زموږ امیر المؤمنین یوازې د افغانستان د خلکو امیر دی او که د نړۍ د خلکو هم دی؟ که د ټولو مسلمانانو امیر دی، نو ولې د اسلامي نظام دعا یوازې په افغانستان کې وکړه؟ ولې داسې ونه ویل چې خدایا اسلامي نظام په ټوله نړۍ کې راولي؟ ترڅنګ عرب شاه چمتو وایي چې لنډه دا چې دوی انسانیت او بشریت احترام نه لري، د امریکا وسلې لاس ته ورغلي، اوس یې نو ډنګوي. صدیق الله ضمیر هم په کومنټ کې لیکلی دي چې د خوست د بمبار او د پنجاب د استعمار په اړوند یې له سره اشاره هم ونه کړله. محمد انور هم بیا د امیر المؤمنین اخیری خبرې په اړه ویلي دي چې ولا د اخیری ټکي ته خو زما هم ډیر پام شو چې وویل یې خدای اسلامي نظام راولي. نو د 10 میاشتې د امریکایي پلان دوه نظام وو چې له دې وروسته به اسلامي نظام راځي. بل دا چې دی وایي زه خو د دولت په چارو نه پوهېږم. درنو لیدونکو باید یادونه وکړم چې دا د خلکو شخصي نظرونه وو. سول افغان په دې اړه هیڅ نظر نه لري، یوازې د یو سوله ییز افغانستان په هیله.